دا د ایټالیا په میلان ښار کې د سفورزیسکو یا سفورزا کلا ده. سفورزیسکو د اروپا په لرغونو کلاو کې یوه لویه کلا ګڼل کېږي. دا کلا چې پخوانی نوم یې ویسکونټي و، د میلان ښار یوه مهمه توریستي جاذبه ده. د کلا د لیدو لپاره ټکټ ته اړتیا نشته، خو موزیمونه یې وړیا نه دي او ټکټ غواړي. دا کلا په 1450 کال کې د میلان واکمن یا دوک فرانسیسکو سفورزا جوړه کړه. په دې ځای کې د 1460 او 1480 کلونو ترمنځ یوه بله کلا وه چې په 1440 کې ویجاړه شوه. د دې کلا معماري د ګویتیک او رنسانس سبکونو ګډوله ده. دا کلا د دوهمې نړیوالې جګړې په لړ کې زیانمنه شوه او له هغه مخکې او وروسته څو ځلې ترمیم شوې ده. په دې ودانیو کې څو موزیمونه، د هنري اثارو ګالرۍ او نندارتونونه شته. په هغو کې د لرغونو هنرونو، د موسیقۍ د آلو او لرغوني مصر موزیمونه مهم دي. د نامتو هنرمند میکل آنژ مشهوره مجسمه پیتر روندانیني هم دلته ساتل کیږي. کلا څو برجونه لري چې د ننوتو د دروازو پر سر جوړ شوي. د کلا په منځ کې لوی انګړ دی چې اوس پکې چمنونه شنه دي. سفورزیسکو کلا د میلان ښار په مرکزي برخه کې ده. د ښار له هرې برخې هم په مترو او هم بسونو کې ورتلی شئ.